فتمر چې مشاور د امنیت ملي و ته پوهېږې اشرف غني ته هغه اخبار غوښتل چې شیان مطالعه کړي څېرې دا ګرده له یو چینل نه هغه پروسس کېدل او په دغه چینل کې هېڅ منفي شی اشرف غني ته نه تلل یعنې 100% اشرف غني ته مثبت شیان نه تلل 100% امنیتي راپور هم نه تلل چې دلته شهیدان لرو وسره بیا یې دلیل چې شو والا سهار وخت دی اشرف غني ته که دا شیان ووایستو اعصاب یې خراب کېږي بیا موږ ته خوشکې کوي ما که وسره حقیقت ورته ووایه په رئیس جمهور باندې ټول چینلونه بند سو رئیس جمهور په یو ډېر کوچنۍ حلقه کې و په دې کې دا شک نشته چې دا ډاکټر محب ته وویل فضلي دا غني ته وفاداره و ډېر زیات وفاداره ول او د ډاکټر محب یوه غټه کامیابي چی شده شه خلک خدا نګوري ډاکټر محب میشن دا و چې اشرف غني ژوندی وباسي هغه وایستلی هغه په دې قصه کې نه دي چې افغانستان سره څه وسو دا څه وسو دی ولې راوستل محب ځکه محب د دغه ځای صحیح دی استعداد یې نه درلودل تجربه یې نه درلودل دغه فیلډ نه و چې مشاور د امنیت سي خو اشرف غني پر محب اعتبار درلودل خبره د اعتبار و د ده در مخ اتمر صاحب و صحیح دی دغه اتمر صاحب ډېرو خلکو ته ویل یعنې د اتمر صاحب همکارانو ما ته دا ویلي دي چې ته په اشرف غني پسې هر څه وایې ووایه په موږ کار مه لره په اتمر صاحب کار مه لره زه هلته ایران سمال چې وسړی تیز خود اتمر خود د ملي مشاور دی ته خو باید اشرف غني نه دفاع وکړې ما ته ووایې چې په ما که یو څه وایې ووایه خو په اشرف غني کار مه لره صحیح دی دا ما ته دلته برعکس وایې دا ما ته د اتمر صاحب بیان ووایه ول په موږ کار مه لره اشرف غني د چې هر څه وایي دا دغسې لیونی سړی دی په دغه الفاظ یې راته وویل په هغه ورځ ما سر خلاص سړی دل نو اشرف غني چې دغه شیان ولیدل اتمر صاحب ته ډېر واک ورکوي اتمر صاحب بیا هغه واک نه څو استفاده وکړي پاکستان ته یې موږ نږدې کړو